نن که حق خبره وکړي لکه دا ښځې ولې بار بربنډې ګرځوئ دا ولې د هغه علاج مرګي بیا په حیات آباد کې به دا تقریر یو ملا کولو چې دا ښځې ولې د حیات آباد په دې سړک او په دې تلونو کې لامدي خدای ته وګورئ بله شپه یې مړ کړو که ورته وایي چې دا ولې کې علاج به دې مرګي د هر رسالت نه چې سړی منې کې اب ستا دشمن کی نو زما عزیزانو عرض دا ده چې درې فتوی قرآن لګولي ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې د خپل ژوند فیصلې په قرآن نه کړې فاولئک هم الفاسقون دا فاسقان فاولئک هم الظالمون دا ظالمان فاولئک هم الکافرون دا کافران درې فتوی قرآن لګولي نن قرآن خو په پاکستان کې یو زیارت دی پوه شوئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې د دوه څیزونو درد زړه کې پیدا کول دي یو د دین په دې هر وخت جړه پکار ده چې خدای دا ملک کومې تباہی لتا ساتلی دی چې د قرآن غوندې قانون موجود دی او د دې ملک فیصلې د انګریز په قانون باندې کیږي په ملک باندې بیا حکمران چې کوم راځي د هغې حال تماشه کوه زه به څه ووایم هر یو چې راغلی دی خپل کور یې جوړ کړی دی هر یو په دې 50 کاله کې د دې ملک دردمن په دې قوم دردمن په دین او په اسلام دردمن حکمران ما ونه لید نن مسلمان ملک د سړی زوی کیږي نه هغه لوبې در کې امریکا کوي لګیا دی هغه لوبې امریکا پتا کې اسلامک بلاک جوړول نه غواړي کوم مسلمان چې لږه ستره سترګه وښیي نو سترګه ترې وباسي نو دا ټولې لوبې در کې دا بدماش ملک کوي چې نن په ټولې دنیا لویه بدماشي د امریکې ده هغه لوبې تاسو کې کوي او مونږ یې خورایو نه یو نو ماما چې څه وایي خدای دې چرېم خفه نه کړي خورای به هغه مني خامخا قرآن دو خبرې کړي دي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا به دې ته به دوست نه وي دا ایټمي مواد چې دی چا راوړی پاکستان ته دا تاسو ټولو ته پته ده دا بوټو راوړی و چې ایټمي مواد راوړو د ایټم اراده وکړه نو پانسي کړو ضیاءالحق چې د امریکې خلاف اراده وکړه تاسو په اسمان کې په مارغانو غوښې وخوړې ٹھیک شو د مدینې خطیب چې د امریکې خلاف د مدینې په منبر باندې وویلې ورشي هغه کیسټ پاکستان ته راغلی واورئ چې هغه خطیب یې کوم خوا غیب کړو دا دعا وکړئ د جمعې ورځ ده او په دې ورځ کې یو وخت داسې دی چې الله پاک د هر چا دوا قبلوي دو دواګانې وکړئ چې یا الله یو خو ته د ټول مسلمان ملکونو اسلامي بلاک جوړ کړي چې ټول مسلمانان یو بلاک شي بیا کافر د دوی جواب نشي کولی د خدای دې مهربانۍ ته وګوره په اسلامي ملکونو عربو باندې هغه شی ورته الله په ځمکه کې راویستی دی چې امریکا ورته محتاجه ده که نه که نن سعودي عرب او عرب د اسلامي ملکونه په امریکا تیل بند کړي د امریکې بیړه به تباه شي که تباه به نه شي زه وګورم چې بیا د جازونه څنګه الوځوي
नजमाजीजान अर्ज में दाओ चिनन कईंदी इरादा कई द मुसलमान खिलाफ उम्दा अमरीकी इशारा दा इंदुआनो धमाके उकड़े चा पे बांधे रद्द अमल जाहिर न करो चा न कलेक्टर वेले न बलू वेले न बलू वेले पाकिस्तान धमाका उकड़ा अवल दुश्मनी कलेक्टर उकड़ा और टोल मुल्कों ने पे बंद करा नो मुंता हमसे चढ़ी तो बहुत से सोच प्रकार दे तो सहारा तचावे बैंकू ने दगा कर मुंजामी देखे माल पदीनी की यो सरमायादार सलवेख अकाउंट अभी तो बार मुल्कों ने यो सरमायादार सरमायादार रहूनी सो सरलान दे वक्ते पाते जोड़न का कि फौरन माल पाकिस्तान तरह मुंतकिल ताशोकत दसम के पसर सुपर पावर रूस यादे दो दसम के पसर आदबे काबलियानो दा बबर सरुना और बबरी गिर दला सखदा तबाह बर्बाद को करना नन पागा काबल बांधे अगेला खुदा नो रखा करा नजर पाकिस्तानियानो तवैमा द खुदा बंदगानो का तालिबान गुंदे खलक बेमोरा बेपलारा नंद काबल निजाम चलई न पागा ईमान तासम अमल कई कना दा अयाशी और औरियानी और लोफरी और बदमाशी और दाराम तो गुना टोल प्रे गई और दिन लार इख्तियार कई लकारी चे इख्तियार करेगा तो गोरा चे पाकिस्तान जवाब दिया सो कोल कुरान सरदी की पजून याराना हो ताल्लुक न हो दमर्ग न रस्तो जमा पलस्तो तापसी ब कुरान नजर दियो न बता रहा कुरान सरबर आबिता हो ताल्लुक पजून पैदा के तो वो फराश नहीं जोड़े देखो गोरे अबू तालिब सो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो और दुमरा खिदमतुन द पैगंबर करियो च अंदाज न अबू जहल रिश्तेदार लेकिन छिप दुनिया के पैगंबरों न मना अबू तालिब मुतल्लक पैगंबरों है या अल्लाह दुनिया के खुजो न मनलम और उस्ता कुरान तसर नगुन नशो क्यामत के खुबे शपारस दर तकुम पड़े की तीर कुरान रागे छह पैगंबरा चाचे पर दुनिया कितने मनले पखपल जात में दे कसमी कबे काविया करते दद शपारसों के जबे न मन चाचे पर दुनिया कितने मन नन साहबा यो अजीब कहरदा कौम अख्तर या इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि सुल्तानी भी अय्यारी है और दरवेशी भी अय्यारी फकीरान पुष्पिन लुबादों के ठगान दी और बादशाहान को बादशाह के ठगान मां